سلامونه ملګرو، هیله یم چې خوشحاله یاست. نو نن غواړم چې یو څه درسره خپاره کړم. ډېر څه خواږه مې درته راوړي دي، خو لیکن له خپرولو نه مخکې زیاتره ملګرو زما په پرسنل بلاګ، فیسبوک، یوټیوب باندې پوښتنې رانه کړې ولې چې ګران ته د کوم ځای یې. زما نوم اصیف خان ده او زه په اصل کې له افغانستان نه یم، د پکتیکا څخه، او اوس مهال په هند کې زده کړې کوم. بس فاینل یار ده، 2019 په اخر کې مې زده کړې هم کمپلیټ کېږي. نو او زیاتره ملګرو پوښتنې هم رانه کړې وې چې ګرانه زموږ پوښتنې ځواب کا او ویډیوګانې پرې جوړې کا. خو لیکن د ټولو ملګرو پوښتنې خو ما نه سوای ځواب کولی. لیکن یو څو ملګرو ډېرې خوږې پوښتنې رانه کړې ولې. هغه دا ولې یو ملګري پوښتنه کړې وه، ای ستا په نظر کامیابي څه ده او څنګه موږ تاسې کولی شو کامیاب اوسو، مطلب what is success and how to be successful in life. نو زما په نظر دا دوه ډېرې خوږې پوښتنې ولې، او زه غواړم چې نن دا دوه پوښتنې ځواب کړم. حتی نور نه زما په نظر، لیکن په حقیقت کې نو که موږ تاسې وګورو کامیابي د زیاتره خلکو په نظر باندې کامیابي یو غلط سوچ مطلب ورغلی، د کوم څه مطلب دوی سوچ کی کامیابي د دوی په نظر باندې یو هدف ده. لیکن زما په نظر باندې، حتی نور زما په نظر باندې، په حقیقت کې کامیابي ده هغه یو سفر ده. زیاتره خلکو په نظر باندې کامیابي یو هدف ده، لیکن په حقیقت که موږ تاسې وګورو د دنیا حقیقت ته، کامیابي یو سفر ده، هغه یو هدف نه ده. ځکه که ته غواړې، لکه څنګه چې ما تاسو په تېره ویډیو کې هم ویلي ولو چې که د یو انسان هدف وي، مثال د خبرې 10 لکه روپۍ ګټل په ژوند کې، د ژوند هدف یې وي 10 لکه روپۍ ګټل، نو کله چې هغه 10 لکه روپۍ وګټي، دا معنی چې هغه خپل هدف ته ورسېدو. نو له هغه وروسته هغه خپل هر څه مطلب ختم کړي، کومې 10 لکه روپۍ څخه ګټلې وې هغه په هغه ورځ په شپه باندې ټولې ختمې کړي، نو ته به هغه ته کامیاب وایې؟ نه. لیکن که هغه له هغو 10 لکو روپو نه یو ورځ 1 کروڑ، 1 بلین، 1 میلیون ته ورسېږي، نو دا معنی چې هغه یو کامیاب انسان ده. نو که کامیابي یو هدف وي، نو هغه خپل هدف حاصل کړو 10 لکه روپۍ، له هغو نه وروسته که یې په یوه شپه کې وبیانلې، که یې په 10 شپو کې وبیانلې، ختمې کړې، نو هغو ته موږ کامیاب نه یایو. لیکن که هغو 10 لکو روپو نه خپل ځان ډېر په مخ به اوس، بیا هغه یو کامیاب انسان ده. ځکه چې کامیابي په حاصل کې یو هدف نه ده چې ته ورسېږې او بس ختمې کړه. په حاصل کې کامیابي یو سفر ده، کوم چې به ته د ژوند تر اخره پورې کوې، د یو کامیاب انسان په شان ته به ژوند کوې، بیا ته ویلی سې چې زه کامیاب یم. نو په حاصل کې کامیابي یو هدف نه ده، په حاصل کې کامیابي یو سفر ده، کوم چې موږ تاسې ټول یې باید وکړو. دا ده د کامیابي تعریف. او دومره پوښتنه چې ده، موږ تاسې څنګه کولی شو کامیاب اوسو، مطلب how to be successful in life. ډېره خوږه پوښتنه ده. دا کامیابي مثال یې خبرې که یوه دانه وي زموږ سره، یو ماز معمولي دانه، که موږ ته نن سبا ونې وګورو، لا هر څه وګورو، مطلب ونې، چناران، هر څه کوي، دا ټولې وړې دانې نه شروع شوي دي. یو وړه دانه راوړو، په خاورو کې کېږدو، اوبه، هوا، غذا، فوډ، خوراک څښاک هر څه پیدا کوي، له هغو نه وروسته دا لویېږي. یو ورځ دا ونه سي. لیکن که موږ تاسې دا دانه راواخلو او په لاس کې کېږدو او موږ داسې ورته وایو چې ونه سه، پخپله به دا ونه سي؟ نه. موږ داسې به هغه دانه راخلو، په خاوره کې بهیدو، خاوره به هم ورته جوړوو، له هغو نه وروسته به اوبه ورکوو، خوراک، څښاک، غذا د لمر څخه، هوا، هر څه به د هغه لپاره موجود وي. بیا دا یو ورځ لویېږي او یو ونه جوړېدلی سي. بیا د هغې ونې نه ته کولی سي چې لس نورې ونې هم جوړې کړي. لیکن په اول سر کې که ته یوه دانه راواخلې، د هغې به ټول ضرورتونه پوره کوې، بیا له هغې ونې نه ته یو ورځ یوه ونه جوړولی سي. په همغوړو باندې ټیک، په همغوړو باندې کامیابي هم یو دغه سوچ، یو دغه فکر، یو دغه خیال ده. زما خیال ته راغله زه یو ډاکټر جوړ سم، دا یو خیال ده. زه غواړم چې یو انجینر جوړ سم په راتلونکي کې، دا یو فکر ده، یو معمولي خیال، یو معمولي توړ ده زما دماغ ته راغی. دا اوس ما پورې اړه لري چې آیا دا پالم، مطلب دې ته زه اوبه، خاور جوړوم، اوبه ورکوم، هوا، که هر څه دغه خیال وموندل، مطلب که هر څه دې ته موجود و، دا معنی چې دا په راتلونکي کې لویېدلی سي. او که نه یې وموندل، مطلب که دې خیال، دې ماز معمولي توړ، دې ماز معمولي فکر راغی او بس په دماغ کې زه غواړم ډاکټر جوړ سم، آیا زه پخپله جوړ سم؟ آیا دا ماز معمولي دانه به ونه سي خپله؟ نه. خو لیکن که دا خیال هر څه وموندي، مطلب هر څه ورته موجود وي، د هغه باره کې خیال کول، د هغه باره کې فکر کول، د هغه باره کې پلان کول، د هغه په مطابق خپل کار کول،
د هغه مطابق خپلې پیسې خرچه کول، د هغه مطابق خپل وخت ضایع کول، د هغه مطابق خپل سوچ کول، که هر څه د خیال د محض معمولي فکر ته موجود وي، دا معنا چې دا یو محض معمولي فکر، یو محض معمولي خیال بیا په راتلونکي کې یو غټ پلان جوړېدلی سي، دا بیا یو رښتینی حقیقت جوړېدلی سي. لیکن پوښتنه مې دا ده که موږ داسې یو خیال، یو فکر خالي په دماغ کې لرو، هغه به په مخ ولاړ سي؟ نه. د هغه نه موږ داسې یو حقیقت جوړ کړو؟ نه. هغه به رښتیا سي؟ نه. دا معنا دا نه او د دې خیال ترمنځ هیڅ فرق هم نشته. دانه راوړي، په خاوره کې کېږدي، ټول ضرورتونه ورکړي، بیا له 5 شپږو 10 12 کلونو وروسته دا بیا بهر ونیسي. او یو خیال راوړي په دماغ کې، له هغو نه وروسته که دا دغه پرېږدي مړه سي، دانه راوړي غورځاره کړي ورکه سي، خیال راوړي پرېږدي مړ سي. لیکن که ته د هغو خیال باره کې سوچ وکړي، زه غواړم یو انجینر جوړ سم، څنګه کولی سم، څه وخت کولی سم، ولې کولی سم، که ته خپله باندې دغه ځوابونه پیدا کړي، که دغو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي له خپل ځان څخه، دا معنا څه جوړېدلی سي. مثال خبرې، زه غواړم چې په راتلونکي کې یو د دې هېواد ولسمشر سم، دا زما یو فکر ده. اوس زه غواړم چې جوړ سم ولسمشر. هیا زه خپله یو ولسمشر جوړ سم؟ نه. که زه د هغه مطابق باندې خپل کار نه وکړم، که زه د هغه مطابق باندې خپل زده کړي، خپل وخت نه کم ضایع، زه به جوړ سم؟ نه. دا خیال به مړ سي، دا فکر چې زما په دماغ کې دا مړ سي. لیکن که زه دغه مطابق باندې خپل کار، خپل وخت، خپل هر څه ضایع کړم، دا معنا چې مطلب دا ممکن ده، دا جوړېدلی سم. په همغوړو باندې د هر انسان په دماغ کې کوم خیال راسي، یو محض معمولي خیال، کامیابي یو محض معمولي خیال نه شروع کېږي. زه ډاکټر غواړم چې جوړ سم، ولې غواړم؟ خو دماغ ته اول فکر راسي، خیال راسي، بیا هغه موږ ته لوی کړو، یو ورځ حقیقت کړو. نو که موږ داسې غواړو چې کامیابه سو، له خپل ځان نه 2 پوښتنې ضروري دي چې وکړو. هغه 2 پوښتنې دا دي: ولې؟ اولنۍ پوښتنه دا ده له خپل ځان نه کول دي، ولې زه غواړم چې دا کار مخ بوځم، دا کار وکړم. دا پوښتنه باید موږ له ځان نه وکړو، نه له نورو نه، له خپل ځان نه. دا پوښتنه باید موږ تاسې له خپل ځان نه وکړو. زه ولې غواړم چې یو ډاکټر، یو انجینر جوړ سم؟ ځواب یې خپله پیدا کړي درته. دوهم دا ده، زه څنګه کولی شم چې جوړ سم؟ زه څنګه کولی شم چې یو ډاکټر یا یو انجینر جوړ سم؟ خالي ویلو باندې ونه دا به ونه سي. خالي سوچ کولو باندې زه غواړم جوړ سم؟ نه. نو کله چې موږ داسې دغو 2 پوښتنو ځواب پیدا کړو له خپل ځان څخه، بیا دا ممکن ده، بیا موږ داسې جوړېدلی سو، بیا ممکن ده. د مثال په ډول که زه غواړم چې یو ډاکټر جوړ سم، دا زما یو دماغ ته یو فکر راغی، دا یو خیال راغی. ښه، زه غواړم چې ډاکټر جوړ سم. ولې زه غواړم چې ډاکټر جوړ سم؟ زما په دې کې مقصد څه ده؟ زما له دې نه حاصلات څه دي؟ زما له دې نه هستي څه ده چې دې پیدا کولی سم؟ ولې زه غواړم چې جوړ سم؟ کله چې د دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي له خپل ځان څخه، نو ته بیا کولی شې چې یو ډاکټر جوړ شې، ځکه ته د هغه وجې لرې، ته د هغې وجې لرې. او په دوهم باندې څنګه زه کولی شم چې یو ډاکټر جوړ سم؟ زه اول باید خپل زده کړې وکړم، د هغو نه وروسته باید زه طب چوز کړم، له طب نه وروسته باید طب ته کامیاب سم، له هغو نه وروسته بیا د MBBS ده 5 کلنی کورس ده باید زه هغه کمپلیټ کړم، له هغو نه وروسته بیا زما نامه سره لیکل کېدلی سي ډاکټر جاوید، ډاکټر حمید، ډاکټر اسید، بیا ډاکټر DR لیکل کېدلی سي. لیکن که زه خالي غواړم جوړ بسم، نو په همدې وړو باندې کامیابي هم حاصلېدلی سي. لیکن که موږ داسې دا خیال دغه پرېږدو، دا بیا مړه کېږي. دا ماضي معمولي دانه که موږ داسې راوړو او پرېږدو، دا ورکه کېږي. نو موږ داسې که غواړو چې په ژوند کې یو څه جوړ شو، یو څه وکړو، د هغه باید موږ داسې دا ټول ضرورتونه پوره کړو، بیا موږ داسې کولی شو چې خپلو هدفونو ته ځان ورسوو. نو بس له لیدلو نه یوه نړۍ مننه. هیله صرفا یم کتلې او دا ویډیو مو ډېره خوښه شوې وي. مننه، خوشحاله اوسئ. خدای پامان.